ځکه حیا دا په انسان کې الله تعالی یې شی ده او یو انسان فطرتن او خلقتن دا بغیر د حیا سره الله تعالی نه دی پیدا کړی. لیکن ما در ټول د بد مرغه چې کله د انسان ماحول خراب سي، د انسان صحبت خراب وسی، د مور و پلار په ذریعه باندې د انسان تربیت په غلطه طریقه باندې وسی، بیا خو هغه معاشره د حیا سره دومره عاری او لغړه سي چې بیا په هغه معاشره کې لسواله د ځان د پاره هنر او کمال بولی. نن چې په کوم لوی شارو کې کم انسانانو اوسېږي چې هغه د معاشره مهذب خلق ځان بولی، چې کمی زنانې د معاشره روشن خیال زنانې ځان بولی، دا غي زندگی که تاسو ګورئ پاغي کې برهنگی، پاغي کې لسواله، پاغي کې د انداموش کار کول د دې د ځان یو فن بولی، یو پیشینې بولی، یو هنر بولی، یو کمال بولی. بیا غي کې کمالدار زنانه، هنردار زنانه هغه بلل کیږي چې دا غي لاسونه ښکار دي، دا غي پښې ښکار دي، دا غي زنګنونه ښکار دي، دا غي ورنونه ښکار دي، دا غي د بدن مستور اندامونه ښکار دي. دا د ځان هنر بولی، دا د ځان کمال بولی. او ډیر حیادار هغه انسانانی چې هغه پر ځان باندې داسې لباس را ګرځولای چې هغه لباس پر دې بدن باندې داسې چست او مشته دی چې د بدن د اندامو ټول جوړونه پر هر ځای باندې یو انسان تور معلومیږي، او دا د ځان پټواله بولی. حالانکه پیغمبر علیه السلام وی رب کاسیه فی الدنیا عاریه فی الاخره، دا زنانې قسم ظاهرا فټی دي لیکن په آخرت کې دا په لوڅ شمارل کیږي. نو ځکه چې کله د انسانانو هغه فطرت کمزوري سي، د انسانانو هغه خلقتی اعمال او صفات کمزوري سي، نو بیا په انسانانو کې د حیا بجای لسواله کمال او پیشین او هنر بلل کیږي. لیکن د انسانانو دغه فطرتی کمزوري، د انسانانو دغه خلقتی کمزوري په دې باندې د هر چا څخه زیات عالم د الله تعالی ذات، چې انسانانو کې خو فطرت کې خو حیا ده، لیکن د غلطو محولو په وجه، د غلطو ترتیبو په وجه به د انسانانو هغه خلقتی صفات، هغه فطرتی صفات کمزوري سي. او چې کله فطرتی او خلقتی صفات په انسانانو کې کمزوري رالو، د انسانانو په حیا کې به کمی راسي. او چې د کم چا معاشره په حیا کې کمی رااله، د هغې په ایمان کې کمزوري ده. او چې د کم چا ایمانی کمزوري نصیب سوله، د هغې بیا د دنیا او د آخرت د یو ځای نجات هم نه په نصیب کیږي. ځکه الله تعالی د دې معاشرې د خلاصون لپاره، د حیا د حفاظت لپاره یو څو دروازې ایښي دي، چې اول به د حیا د حفاظت لپاره دا دروازه بندې، او د حیا د حفاظت لپاره الله تعالی یو څو بند ټاکلي دي چې کله دا بند در څو پورې ولاړې د حیا حفاظت دی، او که چیرې دا بند مات سو بیا به بې حیایي د سیلاب په شکل در باندې راځي. نو که هغې دروازې او د هغې بندونو سړی لحاظ وکړي، بیا به معاشره کې د سړي حیا محفوظ وي. بیا به معاشره کې الله تعالی چې پر کوم فطرت انسان پیدا کړی دی، پر هغې فطرت به د انسان زندگی تیریږي. په هغې بندونو، په هغه دروازو کې اولنۍ دروازه د هغې ابتدا الله تعالی د سترګې څخه کړې ده، چې کله د بې حیایۍ پر ځای باندې راغلی، نو د ټولو څه مخکې به د خپلې سترګې حفاظت کړي. خپلې سترګې مځکې ته اړول، خپلې سترګې کښته کول، د خپلو سترګو حفاظت کول. او چې کله سړی د خپلو سترګو د حفاظت عادت ځان له جوړ کړي، بیا به د هغې هغه ایمانی جز چې حیا ده هغه به باقي او سالمه پاتې. او که د سړي څخه خپلې سترګې بې جلوه سي او خپلې سترګې ځینې ازادې سي، نه د زنانې سره ګرځي، نه د غلط تصویره سره ګرځي، نه د غلط فلم سره ګرځي، نه د غلط شکل سره ګرځي، بیا خو سترګې زناکاره سوې. او چې سترګې زناکاره سوې، بیا حیا خرابه سوه. او چې حیا خرابه سوه، په انسان کې هغه اصلي فطرت خراب سو. او چې کله په انسان کې اصلي فطرت خراب سلو، بیا خو د انسان زندگی په بیکاره فطرتو کې راله، او د هغې زندګۍ خرابي بیا د انسان د هغې سره مخامخ